جدولونه زه به یو جدول وګورم چې لږ سخت وي او دا جدول به هم زه کوشش وکړم چې انټرنیټ نه راواخلم چې یو سخت جدول وي هغې باندې به کار وکړم. ګوره تاسې هر کله چې یو جدول جوړوئ که نه جدول داسې د اول ډیزاین درکول کېږي چې ما ته دا رقم راپور جوړ کړه یا کتابچه کې جوړ کړی یا قلمي جوړ کړی یا همداسې ورقه کې صحیح دی که نه. نو دا موږ یو جدول دی دا غواړو موږ جوړ کړو. دې کې به تاسې اول کالم یا روګانې چک کوئ چې موږ سره څو کالمې دي او څو روګانې دي. دا که تاسې تر اخره پورې وګورئ که نه دا موږ سره مکمل یو کالم دی ښکاري دلته بل څه لاین نه دی راغلی که نه دا یو کالم دی دا موږ سره دویم کالم شو صحیح دی. همداسې دا تر اخره پورې راغلی که نه ګوره دې چې کې نشته دی خو خیر مشکل نشته خو دا موږ سره مکمل یو کالم دی ښه دا دویم کالم شو دا دریم شو همدې حساب دا موږ سره څلورم شو صحیح شو. زه به دلته دې چې نه دا حساب کوم دا پنځم شو صحیح دی دا شپږم شو دا اووم شو دا اتم دیم نهم دیم لسم یولس دولس کالمونه دي صحیح دی. زیات کالمونه چې دي که نه موږ سره همدا دي ګوره دلته خو بیا کالمونه کم شوي دي خو زیات موږ سره همدا دي او داسې به روګانې مې حساب کوي چې څو روګانې دي موږ سره دا یوه رو دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه دا شپږ دا اووه دا اته دا نهه دا لس دا یولس دا دولس دیارلس دا څوارلس دا پنځلس دا شپاړس اوولس روګانې شوې او څو کالمه شو 12 کالمه شو. نو تاسې به دلته راشئ انزرټ ته اول به زه دا ټیبل ختم کوم دا ټیبل زموږ په کار نه دی دا ټیبل تاسې دې ځای نه ختمولی شئ ښه دا درس نن وایو ډیلیټ ته به راشئ او ډیلیټ ټیبل ته به راشئ ټیبل ډیلیټ شو صحیح دی. زه به لاړ شم ټیبل ته او ټیبل کې به لاړ شم انزرټ ټیبل ته انزرټ ټیبل ته راغلم دلته کالم شمیر به ورکړئ کالم یې څو وي 12 وي که نه او روګانې څو وي 12 وي دا به تاسې انټر کړئ نو داسې یو جدول به جوړ شي. دې کې اوس موږ سره اول سر کې ګوره دا جوړ شوی دی که نه دا د څو روګانو نه جوړ دی یو رو دوه رو درې روګانو نه درې روګانې به تاسې مرچ کوئ مرچ یې څه معنا تاسې به راشئ دلته لیاوټ ته لیاوټ کې دا موږ سره مرچ دی اوس فعلا غیر فعاله دی که نه زه به دلته دا درې روګانې انتخاب کوم او دا به زه مرچ کوم صحیح شو پوه شوئ ښه دلته به بیا راشم دا به مرچ کوم دا څو دانې دي دوه دانې نه دي مولانا ښه ګوره یو دوه درې څلور دانې دي ښه دې کې به پام کوئ یو دوه درې څلور دانې څه شو مرچ شو او دې کې به دې اندازه موږ سره زیاته ده که نه دا لږ دې خواته کش کوی شو او دا دې خوا کشوی شو صحیح دی که نه دا به نور سیټ کوو جوړوو یم اول تاسې مرچ زده کوئ ښه د دې کار خو ختم شو د دې کار هم ختم شو اوس راځم دا برخه خو صحیح ده که نه دې کې یو مشکل نه وي دې باندې کار کوم دې کې دا دوه سله مرچ شوي فادر یې لیکلی بیا دوه سله مرچ شوي مادر یې لیکلی دی دلته به دوه سله مرچ کوئ فادر او دوه سله مرچ مادر صحیح شو دا نه دی مرچ شوي که نه دې کې څه نشته دی اوس دلته دا مرچ شوی دی دا مرچ شوی تر څو پورې تر اخره پورې دا دریمه رو ده که نه دا اوله رو دا دویمه رو دا دریمه رو انتخاب ده تر اخره پورې څه شوي دا مرچ شوی ده پوه شوئ. دا به لیاوټ ته راشم لیاوټ کې به دا صفحې سایز لږ زیات کم ورته یم دا A4 ته اول به تاسې هلته صفحه م انتخابوئ صفحه A4 دا کومې صفحې چې مونږ استعمالو ورقې چې مونږ استعمالو دا سپینې دا A4 دي صحیح دی او دا به اورینټیشن به بدل کړئ لینډسکیپ ته د صفحې پراخوالی به زیات شي صحیح شو که نه اوس به دلته دا انتخاب کوئ او را به شئ لیاوټ ته او لیاوټ کې به راشئ اوټو فټ ته او دا به اوټو فټ وینډو کوئ دې دا سایز به شي پراخه به شي پوه شوئ دې کې خو مشکل نشته دې سایز هم زیات کړئ دې دا سایز به لږ زیات کړو بس
د دې سایز هم زیات دی دا هم لږ زیات کوم او د دې سایز زیات دی دا هم زیات ښه بل څه کار شوی دی دلته نیم فادر نیم ګوره دلته دا دوه میر شوي دي صحیح دی که نه دا او دا چې دی که نه دلته دوه دي او دلته څو دی یو ده نو دا به تاسو میر شئ دا به زه لږ دې سیټ ته کوم دا مکمل زه مرچ کوم صحیح دی دا مرچ شوی او تر اخره پورې مرچ دی که نه تر اخره پورې دی او دا مرچ دی او دا مرچ دی او دا هم څه دی دا مرچ دی پوه شوئ مشکل خو نشته ښه په دې باندې مو رسېدی ها دا تر دې چې پور جوړ شوی صحیح دی بعد دې نه به کار وکړو دا برخه هم فکر کوم دا کېږي مرچ کېږي که نه او دلته دا مرچ کېږي ښه را به شو دا به مرچ کوم دا ځای دی که نه دا دوه مرچ او دا به م انتخاب شي مرچ به شي دا به م انتخاب شي مرچ به شي او دا به م څه شي دا به مرچ شي صحیح شو اوس په دې اندازه څه لګوئ پراخه او دې اندازه هم لږه پراخه دا هم منځته راوړو صحیح شو او دا هم منځته راوړو صحیح شو اوس دلته مرچ ډېرې خانې مرچ شوي ښه دا ګوره دې ځای کې څو خانې مرچ شوي دي یو دوه درې خانې او دلته هم یو دوه درې خانې او دلته مکمل شپږ خانې مرچ شوي دي صحیح دی اول به دا شپږ خانو والا ویسو دا مکمل انتخاب شي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا مرچ او دلته به دا شپږ انتخاب شي دا به مرچ شي ښه دلته درې شوي که نه دا درې او دلته هم درې او دلته هم درې او دلته هم درې دلته هم درې دلته هم درې حالت خو هم نه کړی صحیح دی که نه او دلته به دا مکمل مرچ شوی پام مو دی دا خانه چې ده که نه دا مکمل مرچ شوی او دا به چېرته راوړو دا به لاندې لږ نور ښه دا مکمل خپل حالت کې دی که نه مرچ شوی نه دی نو دا به خپل حالت کې پرېږدو څو روګانې دي دوه رو وې که نه یو رو دی دوه رو دی خپل حالت کې ښه دې بله رو کې بیا یو خانه مرچ شوې وه دا دې سره مرچ شوې یو ځای شوې که نه دا به یې دې سره مرچ کړو لیاوټ مرچ او د دې اندازه به څه کړو اندازه به یې زیاته کړو او دلته به څه شوي دي دلته به مکمل مرچ شوي که نه دا یې مکمل انتخاب کړی دی او مرچ کړی دی صحیح شو نو جدول اندازه لږه غټه ده دا به زه لږه کوچنی کوم او دا به هم کوچنی کوم دا سایز برابر شي او ورخته او د دې اندازه هم زه لږه کوچنی کوم ښه نور کوم ځایونه مرچ شوي دي بیا یې دلته لاندې دا مکمل مرچ شوی د دې نه لاندې دا مکمل څه شوی مرچ شوی ټوله خبره دی مرچ کې ده که چېرته اریزر موجود هم نه که نه دا اریزر نه وي مرچ په واسطه تاسې کار کولی شئ صحیح دی مولانا اوس طریقه یې زده کړه که نه ښه دلته به لاندې راشو لاندې دا دوه خانې مرچ شوي دي صحیح دی سبجیکټ یې لیکلی دی او بل څه شوی دی دا خو دې سره غرض نه دی کړی که نه صحیح دی دا خپل حالت کې دی
او دلته دې سره هم غرض نه دی کړی، دا خپل حالت کې، دا خپل حالت کې دی، او که چیرته لاندې لاړ شوم دا خپل حالت کې دی، صحیح دی، او دا خپل حالت کې دی، او دای مرش کړی مکمل، دای مکمل څه کړی مرش کړی دی، اخیرنۍ رو دای مکمل مرش کړی دی. ګوره اوس د دې صفحې د سپینه ساحه چې ده که نه دا فاصله دا زیاته ده، ورته هم دا کمه کړه، نو تاسې به لیاوټ ته راشئ او دلته مرجن ته راشئ، مرجن کې به دا نرو انتخاب کړئ، نو سپینه ساحه کمه شوه، صحیح دی که نه. اوس زمونږ د ټیبل ساحه چې ده که نه لږه زیاته شوه، دا به اوس تاسې دلته لیاوټ ته راشئ او دا به اوټ فټ کړئ، اوټ فټ وینډو. اوس دا تاسې کولی شئ دې اندازه زیاته کړئ، ښه دا تر کوم چې پورې راځي، تر دې چې پورې راځي، او دا نور اندازه د نور اندازه هم زیاته کړئ، دې هم لږه زیاته کړئ، البته دا به دې سرچپه به شروع د دې چې نه به شروع کړئ، دې اندازه به زیاته هم، نو دې اندازه لږه زیاته کړه، د دې زیاته کړه، صحیح دی، او د دې لږه زیاته کړه، او د دې زیاته کړه، صحیح دی، ورسره د دې زیاته کړه، او د دې صحیح شو، هماغسې یو جدول مشکل خو نه لري، ګوره هماغسې جدول شو. ښه استاد هغه جدول چې کاپي کوای شي څنګه کاپي؟ که دا جدول دوه پکار دی، دوه پکار دي، آفرین، دا به ټول انتخاب کړي، ښایي دې بټن نه دا بټن ووي، دا ټول انتخاب شو، کنټرول سی بټن مو وي، صحیح دی. اوس فرض مثال زه نوې ورقه راوړم، دلته وراشي بلانک پیج ته، نو نوې ورقه راوړه، دلته به کنټرول وي کې یا لاندې کنټرول وي شو، کنټرول وي پیسټ کوي یا که نه، بل دې پکار دی بیا کنټرول وي که پیسټ یې که خدام جدول کې دننه دا کړی دی که نه، دلته به یو کلیک وکړو ورته کنټرول وي، د دې دا صفحې دغه به کم کړو، مارجن یې نرو دی، مشکل نه لري، دا به دې پیسټ، صحیح شو، اوس خو فرق نه کوي، اوس صحیح شو. که بل هم پکار وي دلته به راشئ بلانک پیج ته، او فرض مثال دې چې کې دا کنټرول وي، بلانک پیج بله صفحه ده، مشکل خو نشته، بس که سیف کول هم که نه سیف کولو طریقه داسې ده، دلته به راشئ او دلته به سیف اس ته راشئ یا سیف ته راشئ، دلته به براوز ته راشئ او براوز کې به دلته ډیسکټاپ انتخاب کړئ، او دا هر نوم چې ورکوئ دې ته به یو نوم ورکوئ، فرض مثال زه چا په نوم سیف کوم، اسدالله په نوم، او دا به سیف